السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو زیاترو کسانو ماته میسجونه لیږلي وو چې زموږ په فیسبوک کې دغه نوی اپشن اضافه شوی ده، دغه نوی اپشن راغلی ده، دغه د چش لپاره استعمالیږي او دغه موږ څنګه په خپل فیسبوک آی ډي کې ختم کړو. نو دوستانو دغه د فیسبوک د سټوري نوی اپډیټ ده. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل معلومات درکړم چې دغه اپشن د چش لپاره استعمالیږي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې چې خبر سي او له دې چې فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع نو ګور دوستانو اوس کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو دغه اپشن به تاسو د فیسبوک په سټوري کې اضافه شوی وي. دغه اپشن د لاندې ګوره شیر میوزیک یو لو هم ورته لیکلی ده. نو د دغه اپشن کارت شی ده. ګور دوستانو مختص به کله تاسو د فیسبوک په سټوري باندې یو تصویر ورکوئ یا می ټکسټ ورکوئ نو له هغه خط سره له هغه تصویر سره تاسو میوزیک نه سوی درولی، ګانه مو نه سوی درولی. نو اوس دغه نوی اپډیټ راغلی ده دوستانو. دغه نوی اپډیټ په ذریعه سره تاسو کولی شئ په فیسبوک کې په سټوري باندې تاسو یو تصویر ورکړئ یا خط ورکړئ، له هغه خط سره له هغه تصویر سره تاسو میوزیک هم درولی سي، ګانه هم درولی سي. نو تاسو به څنګه کوئ؟ سمپل به ګور تاسو په دغه شیر میوزیک یو لو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ له به تاسو دغه ټول میوزیک راواړوي. ګور دغه دلته تاسو پلی کولی هم څنګه ته پلی بټن ده. ګور دوستانو دغه دا میوزیک ده. نو کوم چې دلته میوزیک نو خوښ دلته تاسو سرچولی یم سرچ میوزیک آرټیست باندې به تاسو کلیک وکړئ، د هغه میوزیک نوم به ورکړئ، هغه میوزیک به تاسو ته راواړوي. نو هغه میوزیک دلته ګوره بیا تاسو پلی کولی هم سي. څنګه ته پلی بټن ده، په دغه پلی بټن څخه کله تاسو کلیک وکړئ هغه میوزیک تاسو ته پلی کوي. اوس مثال زه دغه میوزیک له خپل تصویر سره دروم یا له خط سره دروم. سمبل په تاسو په دغه میوزیک باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه میوزیک باندې کلیک وکړئ له ګوره لاندې تاسو تصویر هم ورکولی سئ. مثال زه دغه تصویر ورکوم، ما په دې تصویر باندې کلیک وکړئ ګورئ دغه پوزیشن تاسو بدلولی هم سي. اوس مو ار ځای ښوی هلته تاسو ښولی هم سئ او کوم چیرې سایز ورکشنی کوئ دوستانو سایز هم تاسو ورکشنی کولی سئ یا کوم چیرې دوستانو سټایل وربدلوئ خالي په دې باندې کلیک وکړئ دلته ګوره تاسو سټایل هم وربدلولی سئ. زه دا سټاپوم ګوره دا مختلف سټایلونه دي، هر سټایل چې مو خوښ سمپل په هغه سټایل کلیک وکړئ، په ډن بټن باندې کلیک وکړئ نو هغه سټایل کې ګوره دلته رالی. او دغه رقم دوستانو کوم چیرې خط لیکئ خط خو هم دلته تاسو په سټوري باندې ورکولی سئ او تاسو ته مخته هم معلوم ده خط هم ورکولی سئ. نو اوس ګوره دغه میوزیک چې دغه د موږ له دغه تصویر سره ودرېدی. اوس که زه چیرې دغه په شیر بټن باندې کلیک وکړم دغه په خپل سټوري باندې ورکړم نو له دغه سټوري سره به میوزیک هم ولاړي او کوم میوزیک چې ما هلته سلیکټ کړی و هغه میوزیک به دلته ورسره ولاړ وي. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی سئ زه ویلم ورکوم نو ګوره دا میوزیک ورسره ولاړ ده. نو دغه رقم دوستانو زیاترو کسانو ماته میسجونه لیږلي چې دغه موږ څنګه له خپل فیسبوک آی ډي څخه ختم کړو. نو دوستانو دغه د فیسبوک د سټوري نوی اپډیټ ده، دغه نه ختمیږي، دغه هم دلته موجوده وي. د دغه اپشن په ذریعه سره اوس تاسو کولی سئ چې د فیسبوک په سټوري باندې له تصویر سره یا له خط سره میوزیک ولګوئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.